هرات یو له هغه ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې په ډیره کچه لرغوني آبادات پکې شتون لري. د شمیرو پر بنسټ په دغه ولایت کې څه باندې 200 لرغوني آبادات شته. د دغه جملې څخه یو یې هم د هرات منارونه دي چې هرات پرې پیژندل کیږي. دغه منارونه د ګوهرشاد بیګم په دوره کې جوړ شوي چې په لومړیو کې 10 دانې وو، خو د کلونو جګړو او طبیعي پیښو له امله 15 ته رسیدلي. مسلای نفیس هرات و امر بانوی بزرگوار هرات گاورشاد بیگم اینا ساخته میشه که شامل 10 پایه منار بود. خب منارها معمولا تجلیگاه از هنر، فرهنگ، ادبیات و آنچه که در نزد مردم صاحب ارزش میده و با ارزش میده میباشه. د پاتې 15 منارونو له ډلې یو یې د سقوط د خطر سره مخ وو چې د آغاخان بنسټ له لوري یې د بیارغونې چارې پیل شوې دي. منار پنجم قسمی که خود شما در جریان قرار داره مقدار انحراف کرده بود که از چیزی در حدود 2 متر انحراف کرده بود که میخواست سقوط کنه و خوشبختانه مؤسسه محترم آقاخان در پی ازی شد که بعضی از استحکامات ابتدایی در اونجا انجام بده که او قسمت شامل فاز اول ساحه میشد که سازه فلزی که در اون قسمت اجرا شده او شما به چشم میبینیم و زلزله های اخیری هم که انجام شد در اون قسمت باعث ازی شد که او استحکام خود داشته باشه و در اونجا باقی بمانه به این شکل است. د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست په خبره د یاد منار د بیا رغونې لومړی فاز پای ته رسیدلی او د دوهم یې کار پیل شوی دی او دوی ژمن دي چې د هرات هغه لرغونې آبادې چې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دي جوړې کړي. کار منار پنجم هرات فاز اول تمام شده که فاز اول همون قسمت میله های جانبی بود که در اطراف مناره بسته شده و دیگه استحکاماتی که اونجا لازم بود در فاز اول به اختتام رسیده که حال فاز دوم شروع شده. بعد از عید متصل به عید، بعد از رخصتی های عید فاز دوم شروع شده. هرات په ټوله کې 280 لرغونې آبادې لري چې له دې ډلې ډېری یې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي، خو په تیرو کلونو او دولتونو کې تر اوسه ورته ځانګړې پاملرنه نه ده شوې.